و جماعتونو کې د الله رب العالمین د ذکر د پاره مجالس قائمول او د دې فضیلت د قرآن او د احادیث مبارکو پرانا کې الله تعالی قرآن مجید سورۃ حج کې فرمایي ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا او د مسلمانانو غ عبادت خانه چې یادولې شي پای کې نوم د الله تعالی ډیر په ټولو ځایونو کې زیات د الله ذکر چي کیږي هغه د جمعات په ځمکه باندې دی الحمدلله نو الله تعالی په دې ځای کې د جمعاتونو صفت بیانوي او خصوصا په ذکر سره صفت بیانوي دا دلیل له تفسیر بدیع لیکلی دی دلالت علی فضلها وفضل اهلها دا په مسجد کې د الله د ذکر فضیلت ته او د هغه خلکو فضیلت ته چې کوم په مساجدو کې د الله ذکر کوي امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی ومساجد المسلمین التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب يذكر فيها اسم الله كثيرا معنی د جمعتونو د ازمکه چې دا پدې کې د الله نوم یادېږي ډېر او د الله ذکر پکېږي او ذکر چې ذکر راشي نو مراد تیم دقه د الله د نوم ذکري دا په عربو کې او عربي کلام کې داسې مستعمل دی او بعض علما وایي چې دا ترقی ده د عقل نه اکثر تا تر دې چې سړی ورسیږي مساجدو ته او دین معلومه شو چې تمام عبادت خانو کې مساجد دیات آبادی د تمام مذاهب و عبادت خانه اشتا خو زیات آبادی الحمدللہ غد مسلمانانو د عبادت خانی وی او بدی مساجدو کې د ذکر مجالس قائم اولو سر مساجد ہمیشہ آباد گرزی اللہ تعالیٰ فرمائی سورۃ بقرہ کی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ سوک دیر زیاد ظالم یعنی نشتا بلوی ظالم ممن دغچانا منع مساجد اللہ چی منع کئی دا اللہ دا جمعتنونا ان یذکر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي په دې جمعات کې نوم د الله ذکر د الله کتاب د الله تعلیمات دینیه دې ټولو ته شامل دا هغه سړی نه لوی ظالم بل نشته چې څوک د الله په جمعاتونو کې د الله د نوم اغستلو نه او د الله د عبادت نه خلق منې کوي دې نه معلومه شوه چې مساجدو کې د الله ذکر کول دا ډېر عظیم نعمت دی موطا امام مالک کی حدیث ته حضرات صحابه کرامو با چې کله د سحر منځو کو او کله چې د مازیګر منځو کو نو اکثر صحابه کرام په خپل ځایونو باندې ناستو تر نور خاطه پورې به د سحر مون نرشتو ذکر کو او مازیګر تر نور پراواته پورې ما خام پورې به د الله ذکر کو په اجتماعي شکل او درمیانه جهر به کو چې دا غي دا आवाज به د شاتو د مچو په شانتي بنګید الله پاک د صحابه کرامو صفت په قران کې دا څه کوي سورۃ کهف کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اے پیغمبر دا آغا خلقو سرزان اسار کا و بن کا کم چې خپل رب سارو ما خام یادی یعنی هر وخت یادی او خصوصا د سحر د وخت فضیلت او د مازیګر او ما خام د وخت فضیلت ته واضح کی دیو جن فقها وای د سحر د منځ او مازیګر مون رستو ډیره فائدہ دی کی چې سړی ذکر وکي تسبیحات وکي
الحمدلله وی او کلمه طیبه وی او تلاوت په نور اوقاتو کې وکي بهتر او افضل ده خو که یو سړی دی وخت کې تلاوت کوي نو دا هم بد نه ده خو عام د امت صالحین بزرگان صحابه او تابعین هغوی په دې وخت کې اذکار کړي دي مسنون دعاګانې دي د سهار مونځ نه وروستو او دارنګې تسبیحات دي د الله لویي ده درېیمه کلمه ده د مازدیګر مونځ نه وروستو او سهار مونځ نه وروستو خصوصي طور سره د سلفو په اعمالو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به الله پاک او فرمایي اعلان بو کی چې نن به ټولې مجمع ته معلومه شي چې د عزت او د کرامت خاوندان څوک دي تپوس شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او کرامت والا خلق بسو کی میدان محشر کی قال اهل مجالس الذکر فی المساجد نبی پاک کو فرمایل آغا خلق به میدان محشر کې ټولو نغوري چې څوک په جمعات کې د ذکر مجالس قائمي سبحان الله په دې حدیث باندې خو تمام اشکالات ختم شو پیغمبر علیہ السلام صراحتاً فرمائی چې د ذکر مجالس والا او په مساجدو کې د ذکر مجالس قائمون کی خلق با د قیامت پر د ټولو نه معزز او محترم وي لہذا کم خلق چې دې ته بدعت وي نو هغه د خپل گریوان کې سوچ کی فیصله دیو کی چې دا خبره خو د نبی علیہ السلام د احادیث په مقابله کې نه ده ولی نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ خپ کې وسریږئ صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ارزق د جنت باغچی په دنیا کې سدي نبی پاک کو فرمایل المساجد دا جمعتنا دا د جنت باغچی دی الحمدلله په جمعات کې ناشته کوونکی او جمعات لټیم ورکون کی الله د جنت باغچو ته رسي کنه نو ځکه وته د جنت باغچی ویل دي دا شانتي کم خلق چې مساجدو کې ناس هغه مختلف قسم عبادتونه کوي الله یادای په مختلفو طریقو نفل کوي ذکر کوي دعاګانې کوي تلاوت کوي دعوت تبلیغ کوي درس قرآن کوي درس حدیث کوي مراقبات کوي نو دا باغچه کې مختلف قسمه ګلونه وي مختلف میوې وي دیو جن مسجد ته او مساجدو ته د جنت باغچې ویلې شوي دي سبحان الله درېمه وجه دا ده باغچه کې زړه خوشحاله نو ټینشن یې سړی غم غلط شي د سړي مسجد کې هم داسې مثال دی تا نعمت الله هر مومن ته ورکړی دی چې جمعات ته راشي په صدق سره او په ادب کښېنې به ټول غمونه د نشات شي سبحان الله خو په شرط دی چې د جمعات په ادابو باندې په جمعات کې وخت یې ذکر کې تلاوت کې او خپل کار سره کار ساتي د بل چا په عمل کې په نفلو کې په دعا کې په ذکر کې خلل نه اچي نو بیا د دې ثمرات نورم زیاتی صحابه کرام ورته کې یا رسول الله جمعتونه چې د جنت باغچې دي او تاسو تاکید کوئ چې دې کې خو سرېږئ نو دا سرن پکې څه شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پیغمبر پاک مساجد ته د جنت باغچې وي او دا الله ذکر په شوق او محبت کول دا په باغچو کې سرن دې ته ویلې شي نو دې نه معلومه شي چې مساجدو کې د الله ذکر او د ذکر مجالس قائمول ډېر لوی نعمت دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه وايي یو باندې چې راغې مسجد ترانه نوتو او د آداب نه دومره خبر نو نبی علیہ السلام په جمعات کې ناستو دا باندې چې صحابي خلاد ابن رافع رضی الله عنه د دعا وکړه اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا یا الله ما وبخي
او نبی علیہ السلام مبخی او بل څوک مبخی مسلمانو خو سادو اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا یا الله ما وبخي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخي او موږ سره بل څوک مبخي فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام او خندل دا سړی ساده و ځکه خو نبی علیہ السلام ته نوم علي ګنې صحابه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله یا نبی الله وي خو دا آدابونه خبر نو ساده ګلو نو نبی علیہ السلام مسکی شو وته او فرمایل تا خدا الله ډیر لوی رحم را تنگ کو دا الله ډیر لوی کرم او رحم دې تنگو ګرځاو بیا دا سړی واپس شو یو ګډ د جمعات ته داسې مخې کو او الته مچاجي شروع کړې آدابونه خبر نو خلکو دې مکوه نبی السلام فرم پریدي اوس یې ممانه کوي چې کله مچاجي وکړي را به غوښتو دا صحابي وي د پیغمبر علیه السلام د اخلاقونو قربان شم نه راته سخت خبره وکړه نه اوته ګلم او خوا کې کینولم پر نرمه راته او فرمایل ان هذا المسجد لا يبال فيه په جمعتونو کې خلک مچازه نه کوي ښا دا جمعات ته دې کې به مچازه نه کوي چون کې هغه وخت کې خو درې نه وي صفا زمکه بوا نو دا صحابي خو نابلدو اطرافو کې اوسېدو نو د خبرو نه دون علم واقفیت د نو بیا ورته فرمایل دلته جمعات کې به مچازه نه کوي دا مچازو دپاره نه دي جوړ شوي وانما بني لذکر الله والصلاة دا مساجد د الله د ذکر دپاره جوړ شوي دي مانځه دپاره جوړ شوي دي نبی علیہ السلام دی حدیث کی او فرمایل چې دا د الله د ذکر دپاره جوړ شوي او د مانځه دپاره نو په مسجد کې د ذکر ټوله او د ذکر مجمع قائمول د دې حدیث نه واضح کیږي بیا فرمایل چې په دې بولو باندې په دې مچازو باندې یو ډولچه اوبه واچوئ جومات یې بیا ووینځلو دې حدیث نه معلومه شوه چې د مسجد مقصد او د الله د جمعتونو مساجدو مقصد د الله ذکر دی او منز دی د جمع او دا د جمعتونو آبادی دا او دا بنیادی مقصد دی الله دی په ټولو مساجدو کې دا قائم دائم ولري بل حدیث کې راغلی دی سنن ابن ماجه کې صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې یو مسلمان نشتا چې جمعتونو ترازی د مانځه دپاره او د الله د ذکر دپاره مگر الله د دې مسلمان بنده جمعات ته راتلو باندې ډېر خوشحالیږي داسې خوشحالیږي لکه د چا چې یو محبوب بنده ورک شوی وي زوی ورک شوی رور یې ورک شوی او اچانک دا را پیدا شي دا خلک څومره خوشحالی الله د بنده په مسجد کې قدم کې خودو سره مسجد ته راتلو سره دومره خوشحالیږي سبحان الله او نبی کریم فرمای چې دا بنده کله مسجد ته د الله د ذکر او مانځه دپاره راشي په دې حدیث کې په مساجدو کې د الله د ذکر ډېر لوی فضیلت معلومه شو کم مسلمان چې د الله ذکر کوي په مسجد کې الله ډېر خوشحالیږي او د انسان نه الله راضي کیږي او د الله رضا ډېر لوی دولت دی الله دې موږ تاسو نه راضي شي په احادیثو کې راغلي دي کله چې یو سړی دا الله د ذکر مجلس تزي او د ذکر په مجلس کې ناسته کوي نو فرمایي چې د دې سړی دا سټ او اوږي د ګناهونو نه درنی وي خو کله چې د ذکر مجلس کې ناسته وکي او د الله ذکر وکي الله د دواړو اوږي سپکې وګرځي او ګناه ورته معاف کړي دی په داسې حال کې د مجلس ذکر نه واپس کیږي چې الله د ته بخنه فرمایلی سبحان الله
دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذکر د مجلس په آخر کې الله تعالی یو فرشته را لیږي او د دې حاضر جمع د مغفرت او د بخښنې اعلان فرمایي. یو کس په دې حاضر جمع کې چا سره دنیوي تقاضی دې لپاره راغلی دا غم پکې بخښنه وشي، فرشتي عرض کی چې یا الله دا فلانه د ذکر په مقصد نو ناس بلکې د څه دنیوي مسله وا. الله پاک وتو فرمای دا یو داسې ډله ده، یو داسې ټولې ده چې دې سره اسې ناشته کوونکې هم تاوان کیږي نه، د دې په برکت مې ده هم وبخلو. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي هر عمل چې انسان نو کی هغه پسې هر نیکی پسې انسان د مغفرت سوال کوي، د مغفرت دعا غواړي. د ذکر مجلس د الله ذکر الله ته دومره خوښ عمل دی چې الله د انسان د مغفرت اعلان فرمایي.